الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو نهم درس دی. په نن درس کې به مونږ درې خبرې ووایو. اول د جملې انشائیې تعریف، دوهم وجه تسمیه د جملې انشائیې چې جملې انشائیې ته جمله انشائیه ولې ویل کیږي دا به ووایو. دریم د جملې انشائیې اقسام چې 10 قسمونه دي دا به ووایو. نو زمونږ نننی سبق مشتمل په دغه درې خبرو باندې دی. اول نمبر خبره په نن سبق کې زمونږ سره هغه د جملې انشائیې تعریف دی چې جمله انشائیه دا څه ته ویل کیږي. جمله انشائیه دا هغه جملې ته ویل کیږي چې د هغې ویونکي ته رښتینی یا دروغجن نشي ویلی کیدی، یا د هغې ویونکي ته د دروغو یا د رښتیاو نسبت نه کیږي. دا د جملې انشائیې تعریف دی. یو جمله خبریه، د جملې خبریه تعریف مونږ دا کړی چې دا هغه جملې ته وایي چې د هغې ویونکي ته رښتینی یا دروغجن ویلی کیږي. خو جملې انشائیې تعریف څنګه شو چې د هغې ویونکي ته دروغجن یا رښتینی نه ویلی کیږي. مثال دی لکه اضرب، ته ووهه. اوس څوک تا ته ووایي ته پلانکې ووهه، نو ته د دې ویونکي ته څوک چې تا ته ووایي دا پلانکې ووهه، دغه شخص ته ته نشي ویلی چې ته رښتیا وایې یا ته دروغ وایې. صحیح شو؟ دا اول نمبر خبره د جملې انشائیې تعریف. دوهم نمبر خبره جملې انشائیې ته جمله انشائیه ولې وایي، یا د جملې انشائیې وجه تسمیه. ګورئ، انشا چې ده، انشا د دې معنا ده یو شی پیدا کول. یو شی څه کول؟ پیدا کول. اوس جملې انشائیې ته جمله انشائیه ځکه وایي چې دغه جمله انشائیه هم د یو کار د پیدا کولو ښودنه کوي. د یو کار د پیدا کولو څه کوي؟ ښودنه کوي. نو د دې د وجې نه دې ته جمله انشائیه ویلی کیږي. مثلا څوک درته وایي اضرب، اضرب دا مخکې چې موږ مثال ویلی، ته ووهه. اوس چې دی په دې کې د کار پیدا کولو ښودنه ده. هغه څه شی ده چې وهل دي. ته دا وهل څه که؟ پیدا که. وهل څه کړه؟ پیدا کړه. نو د انشا معنا څه ده؟ پیدا کول. او د جملې انشائیې ته جمله انشائیه ځکه وایي چې دا جمله هم د یو کار د پیدا کولو ښودنه کوي. دریم نمبر خبره زمونږ سره د جملې انشائیې اقسام. د جملې انشائیې 10 قسمونه دي. دا جمله انشائیه په 10 قسمه باندې ده. اولنی قسم امر دی، دوهم نهي، دریم استفهام، پسې څلورم تمنی، پسې ترجی، پسې عقود، پسې ندا، پسې عرض، پسې قسم، پسې تعجب. چې دا 10 قسمونه د څه شي دي؟ د جملې انشائیې دي. په دې ورسېدلې. د دې هر یو وضاحت چې دی هغه مونږ تاسو ته انشاءالله الرحمن په کتاب کې کوو، کتاب کې چې موږ کوم ویلی. نو دا و د نن سبق نقشه چې تاسو ته ما په دې کاغذ باندې ذکر کړې ده. اول نمبر خبره په نن سبق کې څه د جملې انشائیې تعریف هم وکړه. دوهم نمبر خبره جملې انشائیې ته جمله انشائیه ولې ویلی کیږي، یا د جملې انشائیې وجه تسمیه. دریم نمبر خبره د جملې انشائیې قسمونه، ډولونه. جمله انشائیې اقسام. دا جمله انشائیه په 10 قسمه ده. اول امر، دوهم نهي، دریم استفهام، څلورم تمنی، پنځم ترجی، شپږم عقود، اووم ندا، اتم عرض، نهم قسم، او لسم تعجب. اوس راځئ دا سبق چې دی په کتاب کې وایو. اول نمبر خبره د جملې انشائیې تعریف دا د تاسو ته ذکر کړی. دا اول نمبر خبره ده. جمله انشائیه هغه جمله ده چې ویونکي ته یې ریښتونی یا دروغجن نشي ویل کیدی. چې د هغې کوم ویونکی وي هغې ته رښتینی یا دروغجن نه ویلی کیږي، یا د رښتیا او د دروغو نسبت ورته نشي کیدی.
دوهم نمبر خبره دا ذکر کوي، دا دوهم نمبر خبره ده چې جملې انشائیې ته جمله انشائیه ولې وایي یا د جملې انشائیې وجه تسمیه. ځکه چې د انشا معنا ده د یو شي پیدا کول. انشا معنا څه شی ده؟ یو شی پیدا کول. او دا جمله هم، دا جمله انشائیه د یو کار د پیدا کولو ښودنه کوي. رښتیا او دروغ پکې نه راځي، چې د یو کار د پیدا کولو ښودنه کوي، نو دې ته د رښتیاو او د دروغو نسبت دې د وجې نه کېږي. مثلا څوک درته وایي چې دا کار وکړه یا دا پلانکې ووهه ته، نو هغه ته داسې نشي ویل چې ته رښتیا وایې یا دروغ وایې، او ده کې نه رښتیا راځي او نه پکې دروغ. رښتیا او دروغ پکې نه راځي. لکه اضرب ووهه، یعنی وهل پیدا کړه. دا دوهم نمبر خبره. دریم نمبر خبره د جملې انشائیې ډولونه، د جملې انشائیې اقسام. اوس هر یو درته ذکر کوي. اول امر، اولنی قسم څه چې دی امر، لکه اضرب. امر څه ته ویلی کېږي؟ دا هغې جملې انشائیې ته ویلی کېږي چې په هغې کې د یو کار کولو حکم وي یا په هغې کې د یو کار کولو مطالبه وي. لکه اضرب ته ووهه. دوهم دی نهي، چې په هغه کې د یو کار نه منع وي. نهي دا هغه جملې انشائیې ته وي چې په هغه کې د یو کار څخه څه وي؟ منع. لکه لا تضرب، مه وهه ته. بل قسم دی د جملې انشائیې زمونږ سره دریم قسم استفهام. استفهام څه ته ویلی کېږي؟ پوښتنه کول، چې د دې په ذریعې باندې د یو څیز باره کې تپوس وکړلی شي. پوښتنه، لکه هل ضرب زیدون، آیا زید وهل کړي دي؟ دلته دا هل چې دی دا حرف استفهام دی. هل ضرب زیدون، نو دغه ټوله جمله دې ته جمله انشائیه ویلی کېږي، او په جمله انشائیه کې بیا استفهام دی. آیا زید وهل کړي دي؟ نو دې په ذریعې باندې څه شو؟ تپوس وکړلی شو د زید د وهلو په باره کې. څلورم تمني، دا هغې جملې ته ویلی کېږي چې د په ذریعې باندې آرزو یا خواهش کولی شي. دا په ممکن او ناممکن دواړو کې استعمالیږي. هغه شی چې هغه ممکن وي، د هغې وجود ممکن وي یا د هغې وجود ناممکن وي، د دواړو کې استعمالیږي. لکه لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر وی. چېرته خوراک مراک ته ناست یاستئ او زید د ډېر ښه ملګری دی، هغه نشته دی، تا چې دی ویلې کاش ارزو او خواهش دې وکړه چې دا زید هم دې مجلس کې څه وی؟ حاضر وی. پنځم ترجي امید کول، د یو شي باره کې څه کول؟ امید. دا یوازې په ممکن کې استعمالیږي، دا په ممکنو اشیاو کې استعمالیږي. لکه لعل امرا غایب، امید دی چې امر به غایب وي. شپږم عقود. عقود دا د اخیستلو خرڅولو باره کې چې کومې جملې استعمالیږي هغې ته ویلی کېږي. لکه مثلا ته ووایې د اخیستلو په وخت کې، د اخیستلو نه وروسته نه، کوم وخت کې چې اخیستل او خرڅول کېږي. مثلا هغه ووایي دا خرڅوونکی بعتو، ما خرڅ کړه، او اخیستونکی ووایي اشتریتو، ما واخیسته. عقود یعنی معاملات، لکه بعتو واشتریتو یعنی ما خرڅ کړو، ما واخیسته. د اخیستلو خرڅولو په وخت کې چې کله دا بعتو اشتریتو وویلی شي، نو په دې وخت کې بیا دا څه وي؟ جمله انشائیه. اوم ندا، چې دې په ذریعې باندې چاته آواز کولی شي، لکه یا الله، ای خدایه. اتم قسم عرض دی، لکه الا تأتیني فاعطیک دینارا، ما ته ولې نه راځي چې تا ته اشرفۍ درکړمه. عرض د هغې جملې انشائیې ته ویلی کېږي چې د هغې په ذریعې باندې څوک په یو کار باندې راتیز کړلی شي، هغې ته عرض ویلی کېږي. نهم قسم دی د جملې انشائیې قسم، لکه والله لأضربن زیدن، په الله قسم زه به زید ضرور وهم. او لسم قسم اخرنی قسم د جملې انشائیې زمونږ سره دی تعجب. تعجب څه ته ویلی کېږي؟ په یو شي باندې حیرانتیا ښکاره کول، دې ته چې دی تعجب ویلی کېږي. یو شی ووینې نو هلته ته چې حیرانتیا غوندې ښکاره کړې، حیران شي، نو دې ته څه وایي؟ تعجب. تعجب حیرانتیا ښکاره کول. لکه ما احسنه، کوم شي هغه ښایسته کړی،
یو شی دې ولیده ډېر ښایسته دی، ته وایې ما احسنه، کوم یو شي هغه چې دی ښایسته کړی، کوم یو شی دی چې هغه یې څه دی ښایسته کړی دی. تعجب دی، تعجبا دې وویلې په طریقې د حیرانتیا. یا احسن به، هغه څومره ښایسته دی. یو شی دې ولیده هغه ډېر ښایسته دی، ډولي دی، نو ته وایې احسن به، هغه څومره ښایسته دی. نو دې ته څه ویلی کېږي؟ تعجب ویلی کېږي. دا هم قسم د څه شی دی؟ د جملې انشایي دی. نو دا و نننی سبق چې په نن سبق کې مونږ تقریبا 3 خبرې وویلې. اول نمبر خبره د جملې انشایي تعریف مو وکړه. دوهم نمبر خبره جملې انشایي ته جمله انشاییه ولې ویلی کېږي هغه مو وویلې. دریم نمبر خبره د جملې انشایي اقسام مو وویلې. نو انشاءالله دا د مرکب غیر مفید دا قسمونه چې هم وویلې او دارنګې ورسره د جملې اسمیې او فعلي دا علامات دریم فصل ته چې کله ورسېدلو نو اجرا به بیا شروع کوو. اوس هم که وخت میلاوېده لږ لږ د یو لفظ اجرا به د سر نه هم کوو. په اجرا کې به مونږ ته دا فایده حاصلیږي چې مونږ څومره هم دا کتاب ویلی دی، دا نحوه مو ویلې ده، دا به ټول په ټوله په یو لفظ کې څنګه کېږي بیرته معاد کېږي، مونږ ته اوړي به، نو ګردان به زمونږ ورسره څه کېږي په یو لفظ کې به ټوله نحوه بیا مونږ څه کوو اړو. دا و زمونږ نننی درس.